بغلان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ودې په موخه د طلایي پاڼې په نوم مشاعره ترسره کړه. د بغلان پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې محصلینو د طلایي پاڼې په نوم سندربوله یا مشاعره کې ویلي چې ادبي غونډې او مشاعرې د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو ترمنځ لاره هواروي څو پښتو ادب وده وکړي او له فرهنګي یرغلیه وژغوري. دوی له علمي مرکزونو او حکومته غوښتي دي چې د ادبي ناستو په جوړولو سره دې ځوانانو ته زمینه برابره کړي چې خپل ادبي اندونه او نظرونه یو د بل سره شریک کړي. د بغلان پوهنتون استادانو بیا ویلي چې د فرهنګي یرغل مخه یوازې همدا د ادبیاتو پوهنځیو محصلین نیولی سي او باید شاعران هم د وخت مطابق شعرونه ولیکي چې د ټولنې دردونه پکې منعکس سي. نور حال د نورګل اندړوار په راپور کې. بغلان کې د طلایي پاڼې په نوم مشاعره د بغلان پوهنتون ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې له لوري ترسره شوه چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د بغلان پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استادان وایي چې په دې غونډه کې د سولې، امن او د پښتون قام د سیاسي ویښتیا لپاره هم شعرونه ویل شوي چې دا د پښتو ادب د ودې لپاره ګټور اقدام تمامېدی شي. که دغه زمینه مساعده شي دلته ډېر زیات شاعران او لیکوالان شته چې ډېره ښه راتلونکې لري، خو دوی یوازې روزنې، پالنې او پاسونې ته اړتیا لري او دا ډول مشاعرې چې ازادې وي، له سانسور پرته ترسره شي، دوی خپل استعدادونه راڅرګندولی شي. که چېرته دغسې خلاق محصلین ولرو، هم استادان او هم ټولنه او هم په ادبي بهیرونو کې د دوی خبره اورېدل کېږي او بالاخره خپل غږ او خپله خبره موندلی شي. ډېری شاعرانو دې وطن دغه جګړه یې غندله او د سولې لپاره دعاوې کولې او دوی په خپلو شعرونو کې سوله انځور کړې وه او دغه جګړې او بدمرغۍ یې غندلې. دا نه یوازې د پښتو ژبې او ادبیاتو د ودې لپاره بلکې زموږ د هېواد د سیاسي راتلونکي لپاره ډېر یو ښکلی پیغام یې درلود. د بغلان پوهنتون ځینې استادان په دې ټینګار لري چې شعر باید د ټولنې درد منعکس کړي او د حالاتو ښه ترجماني پکې نغښتې وي. شعرونه باید د خواخوږۍ، همدردي پیغام ولري، انسانیت او سړیتوب پیغام ولري. دا ډېر نازک حالات دي په دې وطن کې. د دغه حالاتو مطابق چې هېواد ملت کومې خواته روان دی. شاعر د ټولنې ژبه ده او شعر د ټولنې آواز دی. نو دغه آواز راځي د اسلامي اصل له مخې جوړ کړو. د بغلان پوهنتون هغو محصلینو چې د طلایي پاڼې په مشاعره کې برخه اخیستې وایي چې ورته ادبي ناستې او مشاعرې کولی شي پښتو ادب په ټولنو او د ځوانانو ترمنځ پیاوړی کړي. دوی له علمي مرکزونو، حکومت او د اطلاعات او کلتور له ریاستونو نه په کلکه غواړي چې دا ډول ادبي ناستې دې زیاتې کړي. دا ډول غونډې لکه د نن چې موږ کومه غونډه درلودله دغه د پښتو ژبې لپاره ډېر ارزښت لري او دغه د پښتو ژبې په انکشاف کې ډېر ښه رول لري او په داسې غونډو کې شاعران راځي، خپل نظرونه، خپل افکار نورو ته وړاندې کوي. دا ډېرې مهمې غونډې دي. له دولت نه، له پوهنتونونو او فرهنګونو دا غوښتنه ده چې باید موږ ته دا رقم برنامې په نور هم په لاره واچوي چې موږ اوس وکړی شو چې خپلې برنامې او خپل شعرونه، خپل نظرونه دلته وړاندې کړو. د دولت څخه مو ډېره غوښتنه دا ده چې دغه رقم غونډو ته پاملرنه وکړي. دغه غونډې کولی شي چې په آینده کې لیکوالان هم ډېر خپل لیکوالي ته وده ورکړي. دقیقاً واقعا ورته مشاعرې کولی شي چې د ځوانانو دغه کسان چې د شعر په ډګر کې غواړي چې شعر ووایي همدغه ځای دی. لیکوالان او فرهنګیان وایي چې د ادبیاتو پوهنځي په ټول هیواد کې د ادبي پانګو د ودې لپاره کار کوي او ورته ادبي ناستې بیا په داسې ادبي مرکزونو کې لاره هواروي څو ښځینه او نارینه محصلین د پښتون قام هغه فلکلوري ادبیات او منثور و منظوم کلامونه چې سینه په سینه له پیړیو راهیسې تر ننه پاتې په خپلو حافظو کې ثبت او تر راتلونکي نسل یې ورسوي. نورګل اندړوال، بغلان.